وی اخلی بخپل عقیده ازدکی بخپل عقیده من کتاب الله وصحیح سنة نبیه صلی الله علیه وسلم. مسلمان بخپل عقیده د کم ځای اخلي؟ د قرآن نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه. دی به کې قید لګولی، ضعیف نه. ضعیف حدیثونه ګورې نه چلیږي په احکامو کې او د عقیدې په باب کې ضعیف حدیثونه قطعا نه چلیږي. مسلمان بخپل عقیده زده کوي د قرآن نه او د صحیح حدیثونو نه، د هغه پیغمبر د حدیثونو نه. وی الذي لا ينطق عن الهوى، هغه پیغمبر چې د خپلو خواهشاتو نه خبرې نه کوي. سورة النجم کم دادي ان هو الا وحی یوحى، دا دې چې سوی د پیغمبر دا خو وحی د ته کیږي. نو دا ډېر اهم سوال دی چې کله تپوس وکړی شي چې مسلمان به خپل عقیده د کوم ځای نه زده کوي، نو د قرآن او د حدیث نه. قرآن او حدیث دا بنیاد دی، اصول، بنیادی اصول هغه هم دقه دي، قرآن او حدیث. په دې قرآن کې چې څه دي دا به زمونږ عقیده وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه عقیده بیان کړې ده دا به زمونږ عقیده وي. که څوک راته وابي وایي هېڅ خبره نه ده، که څوک غیر مذهبه وایي هېڅ خبره نه ده، که څوک درته متعصبه وایي هېڅ خبره نه ده، که څوک درته هر څه وایي، خو ته به هغه عقیده خپلې چې کومه په قرآن او په حدیث کې ده. او هم دقه یوه عقیده د الله په در کې قابل قبول ده، د دې نه علاوه الله یوه خبره هم نه قبلوي. قرآن او حدیث کې چې کومه عقیده ده صرف دقه قابل قبول ده. یو سړی به دا وایي چې دا خو ټول دا دعوه کوي چې موږ قرآن او حدیث والا عقیده زمونږ ده. زموږ په ملک کې څومره فرقې ده او د دې فرقو باره کې هم 3 نمبر سوال د دې فرقو باره کې دی. زموږ په ملک کې څومره فرقې دي او هر فرقه دا دعوه کوي چې موږ عقیده د کوم ځای نه اخیستې ده؟ د قرآن او د حدیث نه. نو دا مسله یاده کوي، یوه صرف په دعوه باندې کار نه کیږي. ګورې تا نه ما تپوس وکړو ته عقیده د کوم ځای نه اخلي؟ تا وایي زه د قرآن او حدیث نه عقیده اخلم. په تشه دعوه باندې کار نه کیږي، ته به دا راښکاره کې چې او یقینا ستا عقیده د قرآن او د حدیث نه اخیستې شوې ده. یو سړی دی درګاهونو او دربارونو له ځي او دې قبرونو ته سجدې لګوي او د دې د خاورې سټي او یا رسول الله مدد او یا علی مدد او یا حسین مدد او پیر بابا را ورسی او لوی ځوان را ورسی او پلانی بابا را ورسی. دې موی ما عقیده د قرآن نه زده کړې ده. قرآن کې خو د ده د عقیدې خلاف خبرې راغلي دي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله خو وی د الله سره به بل څوک نه رابلئ، نو تا څنګه عقیده د قرآن نه اخیستې ده؟ صرف تش په دعوه باندې ګوره کار نه کیږي. عقیده به د قرآن او حدیث نه راخلي، څنګه چې قرآن او حدیث کې ده په پوهه د سلف صالحینو. دا ټکي به ورسره لازم اضافه کوئ. قرآن او حدیث باندې به عمل کې په پوهه د چا؟ د سلف صالحینو. او سلف صالحین چا ته وایي؟ صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین. دا 3 پیړۍ دي. وجه دا ده حدیث کې دا راځي خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره پیړۍ په خلکو کې قرن پیړۍ ته وایي، 100 کاله یو قرن. نو غوره قرن او غوره زمانه او غوره پیړۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ده په کوم کې چې زیمه یعنی صحابه کرام چې پکې دي، بیا په دوی پسې تابعین دي، بیا تبع تابعین دي، دا غوره خلک دي. نو موږ به په قرآن او حدیث باندې عمل کوو په پوهه د دغه سلف صالحینو. ځکه که هر سړی قرآن راوالي اوس په ظاهر کې چې څه دي بس دغه شانې د ده په دماغو کې چې څنګه راځي هغه شانې بیاني، نو دا خو به دې نقصان جوړ کړي. نو قرآن او حدیث به منو په پوهه د سلف صالحینو. صحابه کرامو په دې آیت څنګه عمل کړو، تابعینو دا آیت څنګه واضح کړی دی، په دې حدیث باندې هغوی څنګه عمل کړی دی، دا مسلې به موږ د هغوی نه زده کوو او د هغوی په نقش قدم به روان یو. نو عقیده به د کوم ځای نه زده کوئ؟ د قرآن او د حدیث نه په پوهه د سلف صالحینو. دغه یو عقیده الله قبلی چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستی شي. دویم سوال یې دا راوړی دی او دا ډېر اهم سوال دی، ډېر اهم سوال دی.
وی چې اذا اختلفنا کله چې زمونږ په منځ کې اختلاف راشي فإلى أي شيء نرجع که اختلاف راشي نو رجوع به چاته کوو دغه شان سوال دی که نه که زمونږ په منځ کې اختلاف راشي نو رجوع به چاته کوو ډېر ښکلی سوال دی اول خو په دې خبره ځان پوه کوي چې اختلاف د انسانانو په منځ کې دا طبیعي خبره ده دا څه ده طبیعي خبره اختلاف به راځي وجه د اختلاف دا ده چې د ټولو ذهن یو شان نه دی د ټولو سوچ یو شان نه دی لازم به اختلافات راشي په یو مسله کې به اختلاف راشي د اختلافاتو به ډېرې وجې دي چې موږ هغه وجې نه بیانو خو حاصل صرف دا دی چې انسان د انسانانو طبیعت دا دی چې دوی کې به اختلافات راځي خو زما او ستا منځ کې اختلاف راغی او ستا او د هغه په منځ کې اختلاف راغی او د یو قوم د قوم سره اختلاف راغی نو موږ به څه کوو چا ته به واپس کیږو چې د اختلافات ختم شي جواب یې نشي کړی وی موږ به شریعت ته واپس کیږو او فیصله به د الله په کتاب باندې کوو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې به کوو زه دا ویم که صرف دا یو جواب دا کوم چې په دې کتاب کې دی که دا د امت اسلامي عملي کو نو ټول امت باندې به اتفاق راشي صرف دا یو جواب که امت اسلامیه عملي کو او ټول امت په دې باندې اتفاق کو چې راځي چې قرآن او حدیث کې څه دي هغه منو او چې قرآن او حدیث په ټکراو کې څه راځي او د هغې په خلاف څه راځي چې هغه قرآن او حدیث خلاف وي هغه به پرېږدو د ټول امت به یو شي وایي موږ به واپس کېږو شریعت ته او فیصله به وړو چاله قرآن ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته په دې باندې دلیل دی په قرآن کې الله په سورة النساء کې وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول که ستاسو په منځ کې څه جګړه راغله په یو خبره کې اختلاف راغی نو واپس یې کوي الله ته او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ته به مسله څنګه واپس کوي الله ته څوک مسله واپس کولی شي نو څنګه د الله کتاب ته پیغمبر ته مسله واپس که دا کیدی شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و نو صحابه کرامو به خپل اختلاف د پیغمبر مخې ته کېښودو وی یا رسول الله په دې مسله کې اختلاف راغلی ته څه وې ابو له حل کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد او د هغه د وفات نه بعد اوس به موږ رجوع څه ته کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته وی وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما په تاسو کې ما دوه خبرې پرېښودې دي که دا خبرې تاسو مضبوطې راونیوي نو چېرته به هم ګمراه نه شئ کتاب الله وسنة نبیه دا الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه زما او ستا اوس اختلاف راغی اکثر زمونږ دا پښتانه دا خبرې کوي وایي دا جي پلاني ملک والا دا کار کوي او پلاني ملک والا دا کار کوي زمونږ په ملک کې خو څوک دا طریقه نه کوي او په سعودي عرب کې خلک کوي او زمونږ په ملک کې کوي او سعودي عرب کې نه کوي او هلته کوي او دلته نه کوي او دلته دیسي او هلته دیسي دته به دا ووایي چې وروره راشه دا پرېږده ملکونه پرېږده په ملکونو باندې حق نه معلومیږي په ملکونو باندې حق نه معلومیږي او نه په دې چې څوک پې عمل کوي او څوک پې نه کوي او لږ دي که ډېر دي په دې ګورې حق نه معلومیږي بعض زمونږ د سادهګان دا وایي ډېر خلک یې نه کوي څه وایي ډېر خلک یې نه کوي او دا ګورې ډېره غلطه تله ده چې ډېر خلک یې نه کوي وجه دا ده چې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې ده وایي ډېر خلک ایمان نه راوړي ډېر خلک نه پوهېږي ډېر خلک شکر نه ادا کوي وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ډېر خلک ایمان نه راوړي نو الله خو ډېر خلک په غلطه دي نو موږ به دې ته نه ګورو چې ډېر دی او که لږ دي ځکه دا خبره یاد ساته چې ته یو سړی په حق یې که نه یو او د ټوله دنیا ستا خلافي نو ته به دې ته نه ګوري چې ډېر په خلاف کې دي ته به دې ته ګوري چې دلیل د چا سره دی دې خبرو کې اکثر زموږ د پښتانه واقع کېږي نه نو زموږ پاکستان کې خو به څوک عمل نه کوي
بعض وایي نه نو انډیا کې او نه افغانستان کې او نه په سعودي عرب کې دا پرېږده پاکستان انډیا افغانستان سعودي عرب دا ټول لرې که د منځ نه راشه دا وګوره چې دا مسله په قرآن او حدیث کې شتي که نه که په قرآن او حدیث کې دا مسله وه نو موږ به پې عمل کوو که زموږ په ملک کې څوک مني او که نه مني موږ به پې عمل کوو که زموږ سره پې څوک راضي کېږي او که نه راضي کېږي موږ به پې عمل کوو که د کلي مولای را سره مني او که نه مني ځکه چې تپوس زمانه په قبر کې هم د دې په باره کې کېږي په قبر کې ورې تا نه دا تپوس نه کېږي چې آیا پاکستان والا چې په کومه طریقه روانو ته مکمل د هغوی سره موافق وي که نه وي یا افغانستان والا یا سعودي عرب والا یا بل ملک والا بل ملک نه او نه دا تپوس به تا نه کېږي چې ته د ډېرو په لار روان وي که د لږو په لار روان وي نه دا تپوس تا نه کېږي چې ته د پلار نیکه په لار روان وي که نه نه دا تپوس به تا نه کېږي چې ته د کلي د مولا په لار روان وي او که نه تپوس تا نه دا کېږي د رب په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې او دریم د اسلام په باره کې دغه درې سوالات دي نو کله چې زموږ په څه مسله کې اختلاف راغی خبره به واپس کړو څه ته قرآن او حدیث ته که دې قرآن او حدیث کې دا مسله څنګه وه بس حق شان به منو او دې سره به اختلافات ختمیږي ډېر خلک دا تپوس کوي دا مولیان یو کېږي ولې نه دا ډېر ښکلی تپوس دی اکثر عوام وایي موږ ځان له ګډوډ شوي یو د ده ومنو او که د هغه ومنو په دې باندې ښکلی مثال زه اکثر د ملګرو له ورکومه د سعودي عرب د علما چې دي ټول متفق دي اگر که بعضو مسلو کې اختلاف شته خو هغه فروعي مسایل دي هغه هېڅ خبره نه ده او اختلاف موجود د انسانانو طبیعت خو نور دوی کې نه تنظیمونه شته نه دغه فرقې او ډلې شته کوم چې زموږ په ملکونو کې دي نه په یو بل باندې ټاپې لګوي چې دا کافر دی دا مرتد دی دا مشرک دی دا بدعتي دی نه دا وایي چې د هغه خواله مزه او نه دا وایي چې د هغه خواله مزه د دې وجه څه ده وجه دا ده تا په مکه کې د یو عالم نه تپوس وکړو ته به چې خواله ورغلې او هغه ته دې وایي چې شیخ صاحب ما په دې مسله باندې پوهه کا زه نه یم پوهه په دې خبره باندې هغه به تا په مسله باندې پوه کړي وایي قرآن کې داسې دي او حدیث کې داسې دي بیا ته د مکې نه چې کله واپس راغلې دلته ریاض کې د یو شیخ نه تپوس وکړو همدغه مسله چې دې مسله کې ما پوه کړه اب تعالی جواب درکړي هغه قشان جواب هغه قشان مسله وه خو زموږ ملک له چې لاړ شي تا په سواد کې د یو عالم نه تپوس وکړو د هغه خپل جواب دی په دیر کې دې تپوس وکړو هغه بل جواب دی بیا دې په درګۍ کې تپوس وکړو د هغه بل جواب دی بیا دې 400 مردان کې تپوس وکړو د هغه بل جواب دی پیښور کې بله مسله ده کراچۍ کې بله مسله ده اسلام آباد کې بله او ټول یعنی هر ځای کې به ته مختلف خبرې اورې دی یو څه وایي هغه بل څه وایي دی بل څه وایي هغه بل څه وایي ځکه عوام وایي موږ ګډوډ شوي یو وجه څه ده وجه دا ده کم کتاب ته چې دا مولیان واپس کېږي دا ټول د مسلو کتو دپاره هغه د دې ټولو یو کتاب نه دی د هر یو سره جدا جدا خبره پرته ده هغه یو وایي چې موږ صرف د خپل مذهب کتابونه ګورو نور د سره نه منو بل وایي موږ د خپل مذهبینو د خپل مذهب کتابونه ګورو د بل هغه نه منو بل وایي موږ خپل مذهب نو آیا د دوی په منځ کې به اتفاق راشي نه راځي د دوی مسله به یو شان شي نه چې کله زمونږ د مولیانو مرجع او مصدر یو شو او هغه قرآن او حدیث چې موږ به هره مسله قرآن او حدیث کې تلو که برابر ومنو به که نه برابر پریدو به نو بیا به دې ټول اتفاق راشي که موږ یو ځای داسې کینو په یو ټیبل باندې دا ټول مولیان کینو دا ټولو فرقو والا کینو چې اتفاق راولئ دا یو وی زما خو پلانې امام دی زه خو صرف د هغه منم بل وی زه صرف خپل منم هغه وی زه خپل منم هغه وی زه خپل منم ایو به که وی زه قرآن او حدیث به چې صحیح ځای منم د دوی به اتفاق راشي نه راځي اتفاق په څه راځي چې قرآن او حدیث راوالي د دسترخوان په منځ کې کېدي د ټیبل په منځ کې کېدي چې ای مولیانو صاحبانو ای قاریانو ای علماو ای مفتیانو او ای عوامو دا د الله خبرې دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي په دې کې چې څه منو به په دې کې چې څه هغه منو به او کومه مسله چې به د دې خلاف راځي هغه به پرېږدو ته ګورې چې د ټول امت یو کېږي او که نه یو کېږي
نو دا دویم سوال ډېر اهم سوال دی چې کله زمونږ په منځ کې اختلاف راشي نو څه ته به واپس کېږو قرآن او حدیث ته اختلافات په دغې باندې ختمیږي اختلافات په دې نه ختمیږي چې ته به صرف دا وې چې زه د خپل ملا په لار یم بس د بل چا نه منم ابل وایي زه د بل چا نه منم ابل وایي زه د بل چا نه منم ځکه خو زمونږ په دې ملک کې اچار دی ورب الکعبه هر قسمه فرقه به تا دلته میلاو شي حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما امت درې اویا فرقو کې به تقسیمي دا به تا دلته میلاویږي څه وجه ده ځکه چې ټول اتفاق په قرآن او حدیث باندې نه هم په خوله باندې ګوره هر یو وایي چې کلمه وایي او ځان ته مسلمان وایي دی به لازم وایي چې زه قرآن او حدیث منم خو عملي ژوند کې کوتاه دی صرف په خوله باندې وایي عملي ژوند کې نشته نو دا څومره فرقې دی انسان حیران شي دا جی دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا حیاتی دی او دا مماتی دی دا نقشبندی دی او دا چشتی دی او دا قادری دی او دا جماعت المسلمین دی او دا عثمانیان دی او دا توحیدیان دی او دا سلفیان دی او بیا پسې زه دي سیزه سړی حیران شي دا څه قیسه روانه دا فرقې چې دومره جوړې شوي دي اختلافات چې دومره ډېر شوي دي دغه یو وجه ده د بنیادي چې قرآن او حدیث شاته پاتې شوی دی که دا قرآن او حدیث موږ خپل ژوند ته رادن نه کړو نو زه راته یقیني وایم چې دا ټول اختلافات به څه شي دا به ختم شي نو په دې باندې به اکتفا وکړو په دوو سوالونو باندې باقي چې کوم سوالونه دي انشاءالله هغه به پر روان درس کې بیانو زما تاسو نه دا درخواست دی چې کتاب تاسو سره دی او کومه ژبه کې چې ستا خوښ ته تا که ژبه کې راغستی چا سره اردو کې دی چا سره په پښتو کې دی اوس ګوره دا ګوره خوږې مسلې دي سره د دلیله نو دا مسلې یادوئ سوال څه دی وایي چې کله زموږ په منځ کې اختلاف راشي نو څه ته به واپس کېږو قرآن او حدیث دلیل پې څه دی دغه آیت پکې شته آیت یې لیکلی که نه یې لیکلی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دا آیت یاد کوي دا حدیث دا ټکړه یاد کوي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة نبیه صلی الله علیه وسلم دا د دې کومو خلکو نه چې د علما جوړ شوي دي دوګوره د مور په خېټه کې سبق نه دی ویلی دننه دقې شان یاد کړی دی محنت یې کړی دی الله پوهه کړي دي نو محنت کوئ کوشش کوئ دا کم سوالونه چې دي د سوال هم یادوئ دا جواب هم یادوئ او دا دلیل ورسره هم یادوئ مختصر دلیل نو ډېرې مسلې به تا ته واضحه شي او ته به بیا نورو ته واضحه کړي انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې مونږ په هغه لار روان کړي کومه لار چې جنت ته رسي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د اختلافاتونه او د فرقونه او د ډلو او د تنظیمونو دې الله مونږ لرې ساتي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جومات کې مونږ یو ځای کړي وو دغه شان دې الله مونږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي الله دې زمونږ مشران کشران وبخي څومره چې مړه دي الله دې په ټولو رحم وکړي کم چې ژوندي دي الله دې هغه ټولو ته برکتي ژوند ورکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين